اول خو دا ده چې دا زکات دا یو ډېر معمولي شی دی که سړی دا سوچ وکړي که نه چې دا څومره شی دی اوس مثال په طور په سلو کې څو دی 2.5 روپۍ دی یعنی چې الله جل جلاله تا ته 100 روپۍ درکړي 2.5 روپۍ څه شی دی چې دا ته ونه باسي 1,00,000 روپۍ درکړي په دې کې 2.5 زره دي سبحان الله نو دې کې اوس سړی بخل وکړي دې ته ونه ګوري چې بالفرض دا 1,00,000 روپۍ الله په ما باندې رحم وکړو پلانکي ته نه دي ورکړي ډېرو کسانو ته نه دي ورکړي او ما ته راکړي په دې کې زه دا 2.5 زره وباسم دا ډېر عادي شی دی شیخه دویم خبره دا ده چې په دې سره ایستلو سره ستا په مال کې برکت راځي حدیث کې راغلي چې په دې سره ستا مال کې برکت راځي دریم خیر پکې دا دی چې په معاشره کې فقر ختمیږي نن سبا په دې معاشره کې چې دا کم فقر دی کونډې هغه متناسي دي یتیمانان شته دی بېوزله شته دی مریضان شته دی قرضاري شته دی بېکوره شته دی بېښځو خلک شته دی نو دا به څه ختمیږي دا د الله جل جلاله نظام دی او جوړ کلی همداسې دی چې یو یې غریب کلی یو یې مالدار کلی یو یې ډاکټر کلی یو یې داسې کلی په دې نظام روان دی نو په دې وجه باندې چې کوم یې مالداره کړی هغه باندې دا فرض کړي دا به ته ورکې د فرض نه علاوه صدقات به هم کې لیکن دا به خامخا ورکوي او زه په دې باندې مطمئن یم که چېرته دا مسلمانان خپل زکاتونه وباسي خاص د خپلې معاشرې خبره هم د خپل چې دا زموږ ملکونه دي دقه خلک هم چې زکاتونه وباسي زموږ په دې ملکونو کې به فقر ختم شي که فقر ختم نشي د مسلمانانو دا مشکلات به ختم وي زموږ یتیم زموږ خور دا به په سړک کې نه دي همدغه رنګې بېوزله په نهر به زموږ نه څوک شپه ونه کړي نو په دې وجه باندې هر یو مسلمان ته چې څوک ځان ته مسلمان وی په الله ایمان راوړی یو الله ته سجده دی او اخرت هم مني نو هغه به خامخا زکات ورکوي اول خو دا چې ولې نه کو جهنم لځي دویم دا ده چې دغه مسلمانانو باندې موږ رحم وکړو دې سره مهمه خبره دا هم ده چې مالدار ورور دې دا هم واوري چې غریب نه ستا کوم ځای زیات نه دی یو شانې انسان هغه د یو شانې ته تاله چې درکلی په تا باندې امتحان دی او دا غریب چې کم دی په هغه باندې امتحان دی نو په دې وجه باندې ته چې څنګه غواړې پاکې جامې تاله خوند درکوي ښایسته کور تاله خوند درکوي پسته بستره تاله خوند درکوي داسې هغه هم ورور دا غواړي که نه هغه هم دا غواړي زه په ناره شپه ونه کړم نو په دې وجه باندې دا کول پکار دي او خپل مالونه په دې سره هغه زیات کړي په دې کې برکت راځي او د الله د عذاب نه سړی ځان وساتي او په دې مسلمانانو باندې رحم وکوي دا فقر او دا بېوزلي په دې سره هغه ختمه کوي نو چې دا کار وشي انشاءالله مسلمانانو دې مشکل نه ختم شي